هسې نو دا زما قسمت دی 2 ورځې کور نه وم نه هېڅ کار نه و خو چې اوس څنګه کور ته رالم په دې باران کې دا کړاو جوړ شو. السلام علیکم. امید دی چې ښه به یې تاسو ټولو ته په نوي ولاګ کې هرکلی وایم. نو راځئ چې نن ولاګ شروع کړو. نن به څه کوو؟ نن به داسې چل کوو. زه خو زما د مور تماشې له مې ډېر وخت شوی چې نه یم تللی مور خوا ته مې زما د مور خوا ته به لږ کښېنمه چې دوا راته وکړي او ستا هم خپلې مور خوا لټ کړې نن درېیمه ورځ دی دلته ناست یم. داسې خبره که نه چې نعیم څنګه وي نن زما درېیمه څلورمه ورځ ده چې سټوډیو کې یم. نو انشاءالله زه هم نن کوشش کوم چې کور ته لاړ شم. ته کور ته لاړ شه بله ورځ بیا د هغوی د را روان دي سهان دی زاج دی ارشاد دی ټول راځي را باندې نو بس کور ټایم ښه تېر کړه چې بیا یې 2-3 شپې دي. نو داسې خبره ده چې کور ته ورښکاره کېدل غواړي کور والا بوج داسې لوپر دی لکه اړو بله ورځ وتېرې څومره ورځې راړو کور ته راښکاره کېږي نه. خو تاسو ته پته ده اوس هم یو ساس کې باران دی. پرون نه بل اوس باران راکې شوی دا ویني اوس هم یو ساس کې باران دی او موټرسایکل باندې زه کور ته راسم که نه بس الله پاک ته خیر وکړي ګورو که راشي څه کوو. او اوس سټوډیو ته راغی شاهد خان او شاهد خیر علي چېرته تللی وې؟ زه خو یار یو ښه ټک په کارونه مې یار دا چې ستا سره نن ګاډی وې په کار دی زه کور ته رسولی وې کور ته به تا اوس هم ورسوم ځکه چې په دې باران کې زه موټرسایکل ځم. اډر که اډر هغه داسې مسله نشته. سوات ته به ځو سبا که نه؟ سوات ته بیا ځو که نه وایي موسم چیک کوي بھائی دا ویني. نو بس دې ټایم کې باران لګملې دی ساس کې نشته دی که نه زه روانګي کوم زم کور ته الله پاک دې ما په خیر خیریت ورسي چې په لار کې راباندې باران نشي نور ګپ شپ په کور لګو. او څنګه چې تاسو ته مه وي که نه زه چې کور ته راسم نو بوټانو کپړو نه به خلاص شوی یم. دا وینئ زما د بوټانو سره کم معلوم شو کپړو سره یې او د موټرسایکل سره کم معلوم شو. دا وینئ او تاسو ته پته شته زه په خپل ځان دومره زیات نه خفه کېږم څومره چې په خپلو کپړو او په خپل پیزار باندې خفه کېږم. بس هر سړي جدا جدا نظر یې که نه خو زه په خپلو کپړو او پیزار باندې ډېر زیات خفه کېږم. تقریبا 2 ورځې او 2 شپې وشوې خپل کلی مې نه و لیدلی ډېر زیات مې یاد شوی او دا ویلی څومره ښایسته کلی دی زمونږ. او نن چې دی موسم و دا وینې زموږ په کلي کې داسې دی باران شوی دی او دې ټایم کې باران نه دی وریځ لا شته. خو د دنیا هر څومره ښایسته ځایونو ته خلک لاړ شي که نه خو به خپل کلی چې دی که نه خپل کلی خپل وطن وي کلی خوږ دی کور خوږ دی که څنګه هغه شعر زما نه هېر دی دا د هېچا نه هېرېږي. او زما د راتلو سره سره زما یو ملګری را روان دی زموږ ځای ته دا وینئ دومره غټ کمبل یې په سر کړی دی. موسم صفا شوی خو اوس بیا یو احساس کې شو زه رالم کار ځای ته ویل چې کار تماشه وکړم خو داسې خبره ده که نه چې کړاو راته جوړ شو. مخامخ چې کوم تاسو ډای نه که نه نو پرون یې چېرته سامان راوړو دا بلاکونه یې راوړو اوس خرابه شوي دی. دا وینئ مصري ورله راغلی دی خو د مصري چې کوم سامان راوړی که نه نو هغه ټیک نه دی. دا به بیا وایي چې مطلب واپس بازار ته تلل غواړي واپس له بازار نه نور سامان راوړل غواړي. نو بس زما لپاره دا کړاو جوړ شو زه به اوس بیا ځم بازار ته. او تاسو ته مو خو زموږ په روډ باندې څومره زیاته خټه ده نو بس په دې خټو بیا تلل غواړي. هسې نو دا زما قسمت دی 2 ورځې کور نه وم نه هېڅ کار نه و خو چې اوس څنګه کور ته رالم په دې باران کې دا کړاو جوړ شو. نو بازار ته راورسېدو اوس مصري تللی دی دلته دوکان ته سامان ورله ګوري خو بس دا دی زه ورته ولاړ یم الله دې وکړي چې سامان پیدا شي زر تر زر رخصت شو کور ته ځکه ډېر زیات ساړه دي. سامان دې راواس استاذ پیدا شو خبره ستاسو دوکان ته نه ځو؟ دوکان ته نه نه ته وایه خو تلل پکې ضرورت یو ځو که نه سیده ځو ابا سیده ځو راخېږه. هغه شعر دی که نه وایي وی هغه ونه چې زمونږ په نصیب د هغه ونه بې ثمره ده باچا. دا وینئ بھائی داسې خبره ده یوه جوړه بوټان مې خراب کړو دا دویمه جوړه شوي او کپړو ته وګورئ په لار کې راباندې باران شو ډېر زیاتې ګډوډ ډېر زیات ساړه مې شوي
نو بس په دې کې چاته ګناه نشته دی دا زما په نصیب کې لیکلی وه چې مطلب لکه 2 ورځې په دغه شانتې ګاډی ولاړ چې بیا زه راشم که نه نو زه به لکه مطلب هغې له سامان راوړم مصري به الله ولمه نو بس دا زما نصیب خراب دی په دې کې زه چاته ګناه نه کوم هغه مشران وایي که نه وي په دې کې به خیر و نو بس اوس په مونږ دا خبره دا یې ته واړو چې په دې کې به خیر و بهی ساړه مې ډېر زیات شوي دي زه هم ځان له چېرته اور ته کښېنم کور اور مې ځان ته بل کوو بوټان مې ورته کېښودو بوټان مې هم وچ شي اوس مې په کپړو بدلولو باندې سمې نه راځي دومره زیات ساړه مې کېږي ورکه ښه پوره تود شم که نه بیا به وروستو ګورو بهین اوس ماوستن شو اوسه پورې اور ته ناست وم بس بیا رانه بلاګ وغیره هر څه وي ځکه چې نن مې ډېر زیات ساړه شوي وو که نه ټول ورځ باران ووالمه نو خپل بلاګ ختمومه په دې ځای باندې زمونږ نننی بلاګ دومره امید دی دا بلاګ به ستاسو خوښ شوي که ډېر خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب هغه خبره ده که نه نو هغه وکړئ او د راروان بلاګ پورې اجازت راکړئ خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان